د شاه ټلویزیون قدرمند اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت یو ځل بیا د انجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو پرانیستلو ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې انجونو او هلکانو ته د تعلیمي زمینې برابرولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړې چې د انجونو لپاره د یو اسلامي چوکاټ چمتو کولو پر پلانونو کار روان دی چې دغه ستونزه په ټولیزه توګه حل شي. نوموړی زیاتوي زموږ راتلونکی په تعلیم پورې تړلی دی او دوی د تعلیم په اهمیت تر نورو ډیر ښه پوهیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 3 کلونو راهیسې له شپږم پورته د انجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې تړل شوي دي. کمال خان بند نن رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د کمال خان بند د طالبانو حکومت د لوړپوړو چارواکو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي د تولید په برخه کې حیاتي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. دغه بند د 52 میلیون متر مکعب اوبو ذخیره کولو او د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ترڅنګ د 104,000 هکټاره وچو دښتونو د خړوبولو ظرفیت لري. د طالبانو حکومت ویلي چې له امریکا پاتې شوي وسلې هیڅ چاته نه ورکوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي پوځي تجهیزات د افغانستان د حکومت شتمني ده او هیڅ چاته یې نه ورکوي. هغه ویلي چې خلک د خپلو ملي شتمنیو پر سر معامله نه کوي بلکې د خبرو او تعامل له لارې د ستونزو حل پیدا کوي. هغه همداراز ویلي چې غواړي د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیزي او جګړې ته د پای ټکی کیږدي. تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې وسلې او تجهیزات غنیمت دي او هیڅ چاته به بیرته ورنکړل شي او په خبره یې که څوک غوښتنه وکړي پر همدې وسلو به ځواب ورکړل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو حکومت څخه غوښتي وو چې له امریکایي ځواکونو پاتې نظامي تجهیزات دې ورته وسپاري، ګنې د بشري مرستو لړۍ به پرې ودروي. د امریکا دفاع وزارت د 2022 کال د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې 78 الوتکې، 40,000 نظامي وسایط او له 300,000 زیاتې وسلې پرېښې دي. ننګرهار کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست ویلي چې د دغه ولایت په 19 ولسوالیو کې له 120 میلیونه او 428 افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو 2 شبکې جوړیږي. د ننګرهار رسنیز دفتر ویلي د دغو شبکو د جوړولو هوکړه له یونیسیف ادارې سره لاسلیک کړي چې د همدې مؤسسې په مالي ملاتړ به ورغول شي. یادې شبکې د اچین، نازیان، خوږیاڼو، حصارک، بچراګام، بټي کوټ، شینوارو، سپین غر، مومندره، دور بابا، چپریار، کوټ، رودات، بوشتې، سرخرود، درینور او بیسود ولسوالیو کې پلي کیږي. د مسؤلینو په وینا د پروژې له بشپړېدو سره به د یادو سیمو 9,000 کورنۍ له پاکو اوبو څخه برخمنې شي. مذهبي مشر اغا خان د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اغا خان بنسټ وایي چې د نړۍ د اسماعیلیانو مشر کریم اغا خان د 88 کلونو په عمر په پرتګال کې مړ شو. اغا خان بنسټ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې کریم اغا خان د شیعه اسماعیلي مسلمانانو 49م امام د 2025 کال فبرورۍ په 4مه نیټه په پرتګال کې د 88 کلونو په عمر مړ شوی دی. د اهل تشیع دغه ډله د سویلي او مرکزي اسیا هیوادونو ترڅنګ د افریقا په لویه وچه او د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو کې آباد دي او پرمختیایي شبکې په ټوله نړۍ کې 9,000 کارکوونکي او شاوخوا $1 میلیارډ کلنۍ بودیجه لري چې په شاوخوا 10 هیوادونو کې د تعلیم، روغتیا او کورني ژوند ښه کولو په برخو کې پروژې پرمخ وړي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د غزې تړانګې د نیولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. تېره ورځ ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له هغې وروسته چې د غزې اوسیدونکي او فلسطینیان نورو سیمو کې میشت شي غزه به ونیسي. ټرمپ وویل فکر کوي له غزې باید فلسطیني وګړي وځي او دا سیمه د هغوی د اوسېدو لپاره مناسبه نه ده. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې یاد هیواد په غوڅ ډول د فلسطیني وګړو په زور بې ځایه کولو ضد دی او د یو خپلواک فلسطیني دولت پرته چې مرکز به یې بیت المقدس وي اسرائیلو سره اړیکې جوړې نه کړي. سعودي عربستان همدارنګه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه د فلسطینیانو د کړاوونو د کمولو لپاره اخلاقي او قانوني مسؤلیت لري. د تاجکستان سترې محکمې د دغه هیواد یو شمېر سیاستوال له کودتا د هڅې په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د محکمې د حکم له مخې د تاجکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر همراه خان ظریفي او د پارلمان پخوانی غړی سید جعفر عثمان زاده
هر یو په 20 کال او د تاجکستان د عالی شورا پخوانی رئیس اکبر شاه اسکندروف په 13 کاله بند محکوم کړي دي. د دغو کسانو محاکمه د 2023 میلادي کال د جون په میاشت کې هغه مهال پیل شو چې هغوی د کودتا هڅې، درغلۍ، فساد او د خلکو ترمنځ د کرکې خپرولو په تور ونیول شول. خو تورنو کسانو د محاکمې پر مهال پر خپلې بېګناهۍ ټینګار کړی او د ځان پر ضد لګېدلي تورونه یې سیاسي بللي. ټرمپ ویلي چې فلسطینیان د غزې له پرېښودو پرته بله چاره نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې فلسطینیان د غزې له پرېښودو پرته بله هیڅ لار نه لري. هغه ویلي چې هیله لري اردن او مصر بې ځایه شویو فلسطینیانو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړي. د نوموړي په وینا هڅه کوي چې فلسطینیانو ته مناسبه ځمکه پیدا کړي او په بېلابېلو سیمو کې ورته د اوسېدو ښه ځایونه جوړ کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ورته څرګندونو کې زیاته کړې چې فلسطینیان باید غزه پرېږدي او په داسې ځایونو کې ژوند وکړي چې وکولی شي خوشحاله وي او ونه وژل شي. اردن او مصر د ټرمپ له دې نظریې سره مخالفت کړی دی. ټرمپ د بشري حقونو له شورا څخه د امریکا د وتلو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځایي وخت د فبرورۍ په 4مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه د امریکا د وتلو فرمان لاسلیک کړ. د فرمان په لاسلیک کولو سره به نور دغه هیواد د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او کار ادارې یا UNRWA ته پیسې نه ورکوي. په 2013 میلادي کال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي نیکي هیلي هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و. هغې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له اسرائیلو سره تعصب لري او د بشري حقونه په اغېزمنه توګه نشي ساتلی. زیلنسکي له روسیې سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره د سولې په موخه خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. هغه ویلي چې که د روسیې او اوکراین جګړه له ډیپلوماتیکو لارو پای مومي نو د امریکا او اروپا په همکارۍ زه چمتو یم چې خبرو ته کینم. د یادو هیوادونو ترمنځ جګړه له 2022 میلادي کال راهیسې روانه ده چې لا هم د نړیوالو سیاستوالو، ډیپلوماتانو او عامو خلکو د بحث مهم ټکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین روسیې جګړې د ختمولو لپاره 100 ورځې ضرب الاجل ټاکلی دی. راشد خان په 20 وریځو سیالیو کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتو ویکټو اخیستلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هیواد کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په 20 ورځې سیالیو کې د 633 ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ لومړنی توپ اچوونکی شو. په دغه سیالیو کې د نوموړي د نړیوالو سیالیو ترڅنګ سوداګریز لیګونه هم شامل دي. راشد خان د یاد ریکارډ پر جوړولو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې موږ چې هر څه یو د وطن په نوم یو او هر پرمختګ مو د وطن لپاره دی. خوشحال یم چې په 20 وریځو لوبو کې د نړۍ لومړی بالر شوم چې 633 ویکټې مې واخیستې. راشد خان ته په ټولنیزو رسنیو د کرکټ ګڼو مینوالو مبارکي ورکړې ده. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا و د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.